ژور بحثونه د چارو له شنونکو سره خبرې اترې، رښتیني ښکارا صریح ژور او دقیق تحلیلونه د هیواد او نړۍ روان حالات لا بېلابېلو زاویو او ګڼو موضوعاتو سره قدم په قدم ژور بحثونه د افغانستان او نړۍ تاوده موضوعات تر بحث او شننې لاندې نیسي. دغه خپرونه هر یک شنبه او چهارشنبه مازدیګر 5 بجې او تکرار یې د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو سهار 9 بجې او 10 دقیقې له حریت رادیو څخه اوریدلی شئ. د حریت رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسې له حریت رادیو نه د حریت ژور بحثونه په 88.5 FM څپو په ژوندۍ بڼه اورئ. د خپرونې موضوع مو په سویډن کې د قرآن کریم سپکاوي او د اسلامي امارت غبرګون ته ځانګړې کړې ده. کوربه زه مدثر افغان او د بحث قدرمن میلمه مو د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی فضل الرحمن اوریا صاحب دی. اوریا صاحب ستړي مشئ، خپرونې ته بخیر راغلی. تاسو نه نړۍ مننه، تاسو دواړو ته سلامونه او د تاسو درنو او لیدونکو او اوریدونکو ته هم د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. مننه. درنو اوریدونکو، د سویډن پلازمینه کې یوه په خټه عراقي سړي د قرآن کریم سپکاوی کړی دی چې له امله یې د نړۍ لر و بر کې د مسلمانانو توند غبرګونونه راپارولي دي. 5 میاشتې وړاندې هم د سویډن او ترکیې د سیاسي کړکېچ له وجې په سویډن کې د قرآن کریم اهانت وشو او په نړیواله کچه مسلمانانو د سویډن دغه ناوړه عمل وغانده. د اسلامي امارت په ورته وخت کې اعلامیه خپره کړې ده او په اعلامیه کې راغلي دي چې تر څو د دې شوم عمل په هکله له مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتل شوي، اسلامي امارت به په افغانستان کې د سویډن هیواد د هر ډول فعالیت مخنیوی کوي. نو له مخې دا چې د سویډن پر وړاندې د اسلامي امارت دغه دریځ څه ډول عمل دی او کومې پایلې به ولري، دا او دې ته ورته پوښتنې به له ښاغلي میلمه فضل الرحمن اوریا صاحب نه وپوښتو. نو له تاسو درنو اوریدونکو څخه هم هیله کوو چې په خپرونه کې مو ملتیا وکړئ. د اړیکو شمیرې دي 015 88 88 همدارنګه 023 88 88. اړیکه ونیسئ او د ټاکل شوي موضوع په هکله نظرونه شریک کړئ، وړاندیزونه لرئ، پوښتنې وکړئ، له موږ سره اوسیږئ. ښاغلی اوریا صاحب، راګرځو بحث ته او لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سویډن دغه عمل څه ډول ارزوئ چې ولې په یاد هیواد کې په تکراري توګه د قرآن کریم اهانت کیږي؟ مننه. لومړی د سویډن په هکله باید عرض کړم چې سویډن یو په اروپا کې پروت هیواد ده. بله. او څه د پاسه 10 میلیونه نفوس لري. مطلق اکثریت عیسویان دي، په مختلفو فرقو البته سره ویشل سوي دي. بله. اما وروسته له عیسویت څخه دویم ستر دین هلته اسلام ده. بله. او په سویډن کې 15% مسلمانان ژوند کوي. او سویډن یو شاهي مشروطه حکومت لري او د دوی حکومت سیکولر ده. بله. او په دې هیواد کې سره له چې عیسوي ګوندونه هم شتون لري، خو زیات سیکولر ګوندونه فعالیت کوي. بله. سویډن په دې وروستیو وختو کې غوښتل چې د ناتو غړی سي او په ناتو کې باید غړیتوب ولري. او دوی د قرآن شریف د سوځولو کار زما اندازه چې د همدې لپاره وکاو چې دوی ځان وښي چې دوی دا د یو ضد اسلامي هیواد ده، دوی یو ضد اسلامي دولت لري، یو ضد اسلامي حکومت لري. بله. تر څو دا د دوی غړیتوب په ناتو کې ګړندی سي. دا به یوه موخه وه. او نورې موخې دا دي چې مسلمانان تحقیر کی، مسلمانان توهین کی، په دغه ترتیب سره مسلمانانو ته په سپک نظر وګوري. بله. د مسلمانانو فکر، عقیدې ته، اسلام مبارک دین ته دوی په سپکه نظر وګوري. او په نتیجه کې موخه دا ده چې مسلمانان وځپي، مسلمانان تیکه تیکه او پارچه پارچه کی او د اسلام دین له یو ځواکمن دین څخه د یو کوچني دین په حیث باندې دوی تبدیله کی. بله. سره له دې چې په اروپایي هیوادونو کې، امریکا کې، په مجموع کې د ناتو غړي هیوادونه دوی سیکولر حکومتونه لري، خو د دوی شاته
قوي دین پروت ده چې هغه عیسویت دین ده او د یهودیت دین ده او هر حکومت که څه په سیاسي ډګر کې ده، څه په استخباراتي ډګر کې ده، څه په نظامي ډګر کې ده، په یو ډول نه یو ډول د عیسویت یا د یهودیت لخوا څخه حمایت کېږي، ملاتړ یې ورسره ده. او د دوی اکثرا مشران چې کومه قسم یادوي نو دوی په انجیل باندې حتی د امریکا رئیس جمهور سوګند یادوي، سره دې چې دا یو سیکولر حکومت ده، سیکولر دولت ده، یعنی خپل دین ته هغومره ارزش ورکوي، هغومره ورته احترام لري چې په یو سیکولر او یو سیکولر حکومت دولت یو سیکولر نظام کې دوی په خپل انجیل باندې سوګند یادوي. اما مقابل کې چې د اسلام دین ده، دا د دنیا یو غښتلی او ځواکمن دین ده، دا د دنیا یو ریښتینی دین ده، دې ته سپکاوی کوي. دا لوی خو ویلی سو چې دا د دوی د فرهنګي مبارزې یو برخه ده، د دوی د فرهنګي کړنو یو برخه ده، او بل د سیاسي لحاظ غواړي چې اسلام ضعیف او ناتوانه کړي، تر څو په نتیجه کې ضعیف او ناتوانه حکومتونه اسلامي هیوادونه ولري، ضعیف او ناتوانه اسلامي دولتونه ولري، او په څنګ دې کې دا استخباراتي موخې هم لري. ګوري چې دوی مثلا قرآن شریف ته سپکاوی وکړو، د مسلمانانو عکس العمل څه ده، دا عکس العمل څومره توند ده، څومره د غربي ټولنې لپاره ګواښ کېدلی شي، نو هغه کچه معلومه کچه چې معلومه کړل بیا دوی ورته تدابیر نیسي، چې څومره تهدید په همغه اندازه باندې تدابیر نیسي. او دلته غټه خلاف شتون لري، دوی تش په نوم د ازادي د بیان دا کار کوي. مثلا د سویډن یو وزیر وایي چې دلته ازادي د بیان ده، په ازادي د بیان کې دا شی جواز لري، مګر د اتحادیې اروپایي ټولنې وای چې دا ازادي بیان پورې رابط نه لري، تاسو مسلمانانو ته سپکاوی کړی ده. مننه. دې پوښتنې ځواب ته وروسته راځو. پوښتنه دا ده چې دوی داسې قوانین نه لري چې دغو قوانینو له مخې داسې یو جرم همدلته راځم او هغوی ورته وایي چې تاسو اسلام ته توهین کړی، تاسو اسلام ته تحقیر کړی، تاسو مسلمانانو ته سپکاوی کړی، دا ازادي بیان پورې اړه نه لري. یا د بشر د حقوقو نړیوال سازمان عین کلمات ورته استعمالوي چې تاسو اسلام ته سپکاوی کړی، دا ازادي د بیان نه ده. نو یو قانون شتون نه لري. مثلا په آلمان کې یو قانون شتون درلوده، یا په همدغه سویډن کې شتون درلوده چې څوک نسی کولی یو دین ته سپکاوی وکړي، یا په سپکه سترګه وګوري، یا یو مذهب ته سپکاوی وکړي چې د تاوتریخوالي باعث وګرځي. که کوي هغه قانون سره باید سم مجازات سوی وای، اما په عمل کې په غربي هیوادونو کې دغسې یو قانون شتون نه لري. سره له دې چې په غربي هیوادونو کې داسې یو قانون شتون نه لري، په چین کې، په روسیه کې، په کوریا کې، په نورو ځینو نورو استرالیا کې، کاناډا کې، امریکا کې داسې قانون چې هغه عملی جنبه پیدا کړي شتون نه لري. او بل غټ مشکل چې دا چې نړیوال سازمانونه زیات دي د غرب سیکولر په لاس کې وه، نړیواله محکمه یا نړیواله څارنوالي هم دغسې یو قانون شتون نه لري. که څوک اسلام دین ته سپکاوی کوي، یا هغه جرم ده که نه، که جرم وي هغه ته رسیدګي کېدلی شي که نه، داسې یو څه نه لري. دا خو دلته مشکل ده په غربي ټولنه کې چې هلته عیسویت حاکم ده، هلته سیکولریزم حاکم ده. اما راځو اسلامي ټولنه کې موږ داسې یو واحد قانون نه لرو، داسې یو واحد اصول چې هغه د اسلامي هیوادونو لخوا څخه منل سوي وي. که چا اسلام ته سپکاوی وکړو، که چا قرآن شریف ته سپکاوی وکړو، اسلامي هیوادونو به له هغه سره څه کوي؟ اسلامي دولتونو باید له هغه سره څه وکړي؟ اسلامي همکاریو سازمان یا اسلامي همکاریو سازمان باید له هغه سره څه وکوي. اساسا د اسلامي همکاریو سازمان کې دغسې یو اصول باید جوړ سي، دغسې قوانین باید جوړ سي. سره له دې چې د اسلامي همکاریو سازمان اوس احتجاج وکړو، یو اعلامیه نشر کړله، یو غوښتنه یې وکړه، خو دا جزا نه ده، دا مجازات نه ده، دا قانون د جزا نه ده. د اسلامي همکاریو د سازمان په چوکاټ کې یو مشترک حد اقل اعلامیه باید وسیږي چې دنیا کې هیڅ څوک د اسلام مقدس دین ته سپکاوی نسی کولی، د الله کلام ته سپکاوی نسی کولی. که چا وکړو دغه جزا، اسلامي هیوادونه به دغه جزا ورکوي. دا هم نشته. پس موږ د حقوقي لحاظه
هم په غربي ټولنه کې او هم په غربي هر هیواد کې او هم د نړۍ په کچه او هم د اسلامي هیوادونو چې یو واحد حقوقي قانون لري له تش سره مخ یو او دغه تشه په اسلامي هیوادو کې یو پراګندګي رامنځته کړې ده یو تیتوالی رامنځته کړی ده چې نسي کولی یو واحد موقف او یو واحده موضوعګیري ونیسي. مثلا د بیلګې په ډول درته وایم د غرب بشري حقوق دي که په اسلامي هیواد کې یو څوک بشري حقوق د غرب نقض کړي نو ټول غربي نړۍ په مقابل کې ودرېږي، حتی تحریمونه پې وضع کوي، حتی نظامي یرغل پې باندې کوي. مګر موږ په اسلامي نړۍ کې داسې څه نه لرو. بل مشکل چې موږ په اسلامي نړۍ کې لرو سره دی چې دا یوه تشه ده، موږ باید دغه دولتونه هیوادونه ولسونه سره جدا کړو. ولس هماغه پاک د هر هیواد مسلمان ولس ده پاک ځواکمن اسلامي عقاید او افکار لري او په هغه افکارو باندې عاشقان دي، اما دولتونه حکومتونه نظامونه په یو ډول نه یو ډول یا نیمه سیکولر دي یا سیکولر هیوادونو پورې تړاو لري یا غربي هیوادونو پورې تړاو لري چې تر زیاتې کچې پورې د دغسې پیښو په هکله دوی جرأت نه لري چې خوله وازه کړي. دا زموږ بله ستونزه ده او هغه ډېر غټ ابتکار چې دوی کوي نو دوی یو اعلامیه صادروي، په اعلامیه کې تقدیح کوي یا یو کوچنی مظاهره جوړوي کنه، دا خو کفایت نه کوي. اصولا چا چې جرم کړی هغه باید جزا وویني. اصولا هغه څوک چې له مجرم څخه حمایت کوي، که هغه دولت وي که هغه حکومت وي که هغه یو نظام وي که هغه یو هیواد وي که هغه یو حزب وي، هغه باید جزا وویني. داسې څه نشته. پس دغه عمومي تشه شتون لري. په دې کې د افغانستان د اسلامي امارت رسالت څه شی ده چې په دغسې یو عظیمه حقوقي او قانوني تشه شتون لري. اسلامي نړۍ هم تیکه تیکه او پارچه پارچه ده. په اسلامي نړۍ باندې هم تر زیاتې کچې پورې غربیان په یو ډول نه یو ډول د دوی په حکومتونو پورې حاکم دي او تر زیاتې کچې پورې دغه حکومتونه هم همدغه سیکولر د نظام بڼې سره ورته دي و تړاو لري، یا اقتصادي یا استخباراتي یا د نظام بڼې یا قوانین یو ډول د هغوی لږ او ډېر تر تاثیر لاندې دي. هغه چې کاملا مستقل وي هغه هیوادونه چې په جرأت وکولی شي خپل غږ اوچت کړي هغه دولتونه وایم هغه لږ دي، هیوادونه ډېر دي. په داسې وخت کې د افغانستان د اسلامي امارت رسالت ډېر ستر ده، ډېر عظیم ده او دا عظیم رسالت د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نه پاتې کیږي او دا عظیم رسالت حتی د اسلامي هیوادونو په جغرافیه پورې هم محدود نه پاتې کیږي. دا رسالت د جهان په سطح ده. او دغه خپل رسالت باید د افغانستان اسلامي امارت سر ته ورسي او دغه تشه باید ډکه کړي. تشه څه وه چې څوک جرم کوي هغه د جزا نه ورکول کېږي، قانون شتون نه لري. اسلامي امارت څه وکوله؟ د افغانستان اسلامي امارت وویل چې د سویډن ټول هر څه د افغانستان څخه وځي څه دا جزا یې ورکړله. یعنې دا اولین ځل ده چې په دنیا کې د دغسې غیر انساني او غیر بشري او شرارت پیشه پیښو په وړاندې مجرم جزا ویني. په سویډن کې اوریاس محترم په سویډن کې دغه ناوړه عمل مونږ د اسلامي اصولو او احکامو له مخې نه وغانده او که چیرې نړیوال بیا د اسلامي امارت دغه دریځ ته ګوته نیسي، دوی کوم قوانین لري چې دا د قانون په چوکاټ او اډانه کې وارزوي؟ نه، هغوی هیڅ قانون نه لري. د افغانستان د اسلامي امارت مخالفین بیا د دې لوبې بله خوا ګوري. مثلا تاسې سویډن کومې ته جزا ورکړله، سویډن ته هم جزا ورکړله، خو دلته هغوی مکتب درلوده، خو دلته هغوی معلول درلوده، خپلو خلکو ته نقص ورسوي. دا په رسنیو کې برجسته کوي، دا په رسنیو کې غټوي، در حال چې دا په خپله یو ډول جهاد ده. جهاد قرباني لري، قرباني باید ورکړي. یعنی شنونکي په همدغه موضوع باندې تم کېږو، شنونکي په دې آن دي چې په افغانستان کې سویډن ګڼ فعالیتونه لري د روغتیا په برخه کې، د تعلیم په برخه کې تقریبا 80,000 شاګردان. دغه زه خلاص کړم. مهرباني یو پوښتنه. نو د افغانستان اسلامي امارت د لومړني ځل لپاره
داسې یو اعلامیه نشر کړله چې دغه جهاني تشه چې وه د حقوقي لحاظه دا یې ډکه کړله، که هغه په اسلامي نړۍ کې وه او که په غیر اسلامي نړۍ کې وه، چې که څوک قرآن شریف سوځي، که څوک اسلام ته توهین و تحقیر کوي، هغه نه مجازات کېږي، هغه ازادي د بیان ده. تر اوسه پورې ډېرې دغسې پېښې سوې وې، خو هیڅ مجرم نه و مجاز سوی، سره له چې مجازات سوی نه تقدیر کېده به، مکافات به ورکېدل، ښه امتیازات به ورکول کېدله. نو دا یو ښه او ځواکمن پیغام ده د اسلامي نړۍ لپاره، د غربي نړۍ لپاره او د اسلام د دښمنانو لپاره چې اسلام ته باید درناوی وکړي، اسلام ته باید احترام وکړي. راځو کورني اړخ ته. د سویډن کمیټه زما لږ او ډېر په یاد چې په 1959 کال کې دا په پاکستان پېښور کې جوړه سوله. اولته یو کوچنی دفتر درلوده او وروسته دا په تدریج سره افغانستان ته راغله. وخت کې شوروي په افغانستان باندې یرغل کړی و او اوس دوی تقریبا په 14 یا 15 ولایتونو کې دوی فعالیت کوي، مګر د دوی فعالیت د افغانستان د ټولو قومونو لپاره نه ده، تر زیاتې کچې پورې د افغانستان د ټولو ولس لپاره نه ده. دوی یوه سیمه تر زیاتې کچې پورې تر خپل پوښښ لاندې راولي. علت څه ده؟ دا په خپله تبعیضي برخورد ده، دا په خپله د یو سیمې خلکو ته ارجحیت ورکول دي او نور خلکو ته نه، د یوې سیمې خلکو ته امتیاز ورکول، د نورو سیمو ته امتیاز نه ورکول. او په دغه موده کې زما ښه په یاد دي چې د سویډن کمیټه د عیسویت په تبلیغ باندې دلته متهم سوې، د دوی له دفترونو څخه کتابونه راویستل سوي دي او بیرون عام ولس ته ښودل سوي دي، او په مجموع کې ټولې انجوګانې لاله په نیولو تر یا پورې دوی څو موخې تعقیبوي په افغانستان کې یا په هر بل وروسته پاتې هېواد کې. یو هغه بشري موخې دوی تعقیبوي، اول دوی ټول جاسوسي کوي، یعنی هر خارجی چې په یو خارجي مؤسسه کې دغه دوه موخې لري، یو هغه بشري ورځني کارونه خپل کوي او بل دا به جاسوسي کوي. نو د سویډن کمیټه هم جاسوسي کوله خارجیانو او هم د عیسویت د اشاعې لپاره دلته کار او کوشش کوو، او هم د افغانستان د خلکو په مابین کې تبعیضي او نژادي برخورد حتی کوو، چې دغه د سیکولاریزم حقوق هم دغسې یو شی اجازه نه ورکوي چې نژادي برخورد دی، قومي برخورد دی، ژبنی برخورد دی، سیمه ییز برخورد دی. په دې برخه کې تاسو څه فکر کوئ؟ دوی څومره غښتلي وو، څومره بریالي وو؟ زه اوس عرض کوم، راځم همدې ته. مهرباني. دوی تبعیضي برخورد کاوه. په څنګه دي کې که د سویډن دا لنډه کړنلاره وګورې، هلته پکې نوشته کړي دي، نور شیان ډېر نوشته کړي، بیا نوشته کړي چې موږ د بشر د حقونو د پلي کولو لپاره کار کوو، د مدني ټولنې په مرسته او نور. بشر په حقونو کې د دوی په آن باندې سیکولرزم شامل ده، یعنی دلته د اسلام ضعیفه کول، د اسلام ناتوانه کول، د مسلمانانو افکار او عقاید کمزوري کول د دوی په برنامه او کړنلاره کې شامل و. له کومې لارې طریقې به دوی دغه موخې تحقق کړي؟ یعنی اغلار او طریقه او روش معلوم ده؟ طریقې مختلفې دي. مثلا دوی عیسویت څه کوو که نه، دلته کتابونه یې نشرول، د عیسویت جلسې درلودلې، د عیسویت فلمونه یې ښودل، د عیسویت کتابونه یې ښودل. پخپله دا یو ضد اسلامي کړنه ده او مسلمانانو دې ته هڅول چې دوی باید عیسویت ومني، چې دا ډېره ستر ګناه او ستر جرم ده. زموږ د ټولنې څه هغه کلتوري فرهنګي قوانین لرو، څه د اسلام او شریعت اصول او معیارونه دي، دوی دا کار کاوه. نورې تبلیغات کول، نورې انفرادي خبرې کولې او په مختلفو شکلونو باندې دوی دا کړنې سر ته رسولې. همدا چې په ښکاره خلک داسې فکر کوي چې دوی خدمات وړاندې کوي. راځو خدماتو ته. دوی وایي چې موږ 2,000 متعلمین په مکتبونو 8,000 دوی وایي چې موږ معلولین سره مرسته کوو، دوی وایي چې موږ 900,000 په تیر کال کې مریضان تداوی کړي، دوی وایي چې موږ نورې بشري مرستې به کړي وي، کارموندنه په برخه کې کار کړی وي، خو دا ټول به تا کړي وي. مګر ته ماته ویلې چې تا ته څونه پیسې راغلي،
تا په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان اسلامي امارت خپل گزارش ورکړی نه. تا افغانستان اسلامي امارت ویلي چې تا بودیجه دومره د مصرف کړي، خو نه. د سویډن د کمیټې د یو خارجي معاش له تقریبا $3,000 نه شروع کېږي تر $50,000 پورې. بله یو خارجي معاش. نو هغه پیسې چې دوی د افغانستان د ولس په نوم راخلي، هغه دوی په نوم د معاشونو، په نوم د سفرونو، په نوم د ترانسپورت، په نوم د کور کرا، په نوم د دفتر 80% دوی مصرفوي. او دې کې شک نشته لږ او ډېر کومک به کړي، مګر دا کومک په دې معنی نه ده چې د اسلام په قیمت تمام سي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان د ولس عقاید او افکار ضعیف سي. دا نو باید دا په دې معنی نه سي چې دلته عیسویت اشاعه سي او نورې کړنې سر ته ورسیږي. اوس وایي چې سویډن کمیټه د سویډن حکومت پورې تړاو نه لري، در حال چې په ما خپله کړنلاره کې وایي چې څه د پاسه 3,000 کسان یا منابع د سویډن له هیواد څخه دا کمیټه تمویلېږي، داسې نه چې د بل هیواد له خوا څخه یا د یو نړیوال سازمان له خوا څخه. هغه ټولنه چې عیسوي ټولنه ده، هغه حکومت چې سیکولر حکومت ده، د هغو له خوا څخه دا تمویلېږي. په هر ترتیب سره د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت د سویډن د کمیټې په وړاندې تر اوسه بد نیت نه درلود. ټول زمینه او شرایط ورته مساعد کړي وو چې دوی دلته کار وکوي، امنیت مسؤلیت تامین کړی وو. خو دا د دوی حکومت ده چې دوی نه دا امتیاز اخلي، د سویډن حکومت ده. د افغانستان حکومت خو تاسې پریښي وئ. تاسې یادونه وکړه وریا صاحب، په ډېرې بخښنې سره تاسې یادونه وکړله، سویډن په نړیوال سیاسي نظم کې کوم قطب پورې تړلی هېواد بلل کېږي؟ دا خو غربي نړۍ پورې اړه لري، امریکا پورې اړه لري، او دا اوس غواړي چې د ناتو څه سي غړی هېواد سي، او ممکن په نورو یعنې دغه مذهبي فرهنګي او استخباراتي موخې چې دوی تعقیبوي غربي نړۍ پورې اړه لري، غربي نړۍ ته تعقیبوي. یعنې یو خو عیسوي هېواد، اکثره خلک عیسویان دي، کاتولیکان دي، پروتستان دي، ارتودکس دي، او په څنګ د دې کې د نړیوال عیسویت د سیستم یو برخه ده، د غربي ټولنې، د غربي نظم، د غربي نظام یو برخه ده. په ناتو کې غړیتوب نه درلوده، نن سبا به د ناتو غړیتوب هم ترلاسه کړي. په دې برخه له ترکیې سره هم کړکېچونه وه. دغه د ترکیې سره چې دوی کوم کړکېچ لري په اسلامي ټولنې څه اثرات شته او که نه؟ بالکل شته ده. ګوره ترکیې خو بیا جدا مسایل دي. هغوی وایي چې تاسې په خپله خاوره کې کردان ساتئ، ترکیان ورته وایي دا ترورستان دي. د تاسې په خاوره کې دوی غونډې جوړوي، د تاسې په خاوره کې دوی لاریونونه کوي، تاسې دوی حمایت کوي، دوی تشویقوي، او دا ترورستان راځي بیا په ترکیه کې ترور او انفجار کوي. یعنې دا په دې معنی چې که موږ وګورو چې د ترکیې هیواد حکومت یو اسلامي هیواد و اسلامي حکومت ده، سویډن د دوی د کمزورو کولو لپاره کار کوو، د دوی د ناعمل کولو لپاره کار کوو. پس دلته ترکیه پر حق ده، د ترکیې غوښتنه پر حق ده، او بیا راځي قرآن شریف هم د ترکیې د سفارت څنګ سره سوځوي. دا په حقیقت کې ترکانو ته خپل زور ورښیي، یعنې اسلام ګواښوي د ترکیې له ادرس څخه. نو ترکان به یې په وړاندې څه وکړي؟ ترکیه هم په نړۍ کې، په اسلامي نړۍ کې ترکیه خو په تعصب باید ووایم چې دغه حقوقي تشه چې شتون نه درلوده. هر هیواد ځان ته یو عکس العمل لري. ترکیه یو تونده اعلامیه نشر کړله خلاص که اوس یو قانون وای، نو ترکیه به ویلو چې د قانون پر بنسټ باندې باید دا مجازات سي سویډن، و قانون شتون نه لري. اما د ناتو د غړیتوب په خاطر وویل چې موږ تاسې غړیتوب تر هغه پورې نه منو، په ناتو کې مخالفت ورسره کوو تر څو چې تاسې دا ترورستان له خپل هیواده وباسي او یا یې موږ ته را تسلیم کړي. احتمالا سویډن شاید دا خلک له سویډن څخه وباسي او د ترکیې موافقه به واخلي، او په نتیجه کې به سویډن د ناتو یو غړی هیواد سي، او د روسیې په مقابل کې به دا جبهه او سنګر ونیسي. مننه. درنو اوریدونکو، بحث دوام لري. لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته له موږ سره اوسئ. ژور بحثونه، د چارو له شنونکو سره خبرې اترې، رښتینی ښکارا صریح ژور او دقیق تحلیلونه، د هیواد او نړۍ روان حالات
لا بېلابېلو زاویو او ګڼو موضوعاتو سره قدم په قدم ژور بحثونه د افغانستان او نړۍ تاوده موضوعات تر بحث او شننې لاندې نیسي. دغه خپرونه هر یک شنبه او چهارشنبه مازدیګر 15 بجې او تکرار یې د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو سهار 9 بجې او 10 دقیقې له حریت رادیو څخه اوریدلی شئ. د حریت رادیو درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه احترامات. تاسې ژور بحثونه اورئ او د بحث موضوع مو په سویډن کې د قرآن کریم اهانت او د اسلامي امارت غبرګون ته ځانګړې کړې ده. د بحث قدرمن میلمه فضل الرحمن اوریا صاحب دی. تاسې کولی شئ دم ګړۍ په 023 همدارنګه 025 شمیرو اړیکه ونیسئ او د ټاکل شوي موضوع په هکله پوښتنې وکړئ، نظرونه شریک کړئ، وړاندیزونه وکړئ. اوریا صاحب محترم، بحث ته راګرځو. پوښتنه دا ده چې که چیرې په دغه برخه کې قانون شتون درلودلی نو په سویډن کې کوم کس چې قرآن کریم ته ور ورته کړی دی نو له ده سره به څه ډول قانوني چلند شوی و؟ ګوره که موږ دوه قانونه شتون درلودل، یو لومړی په سویډن کې سره د چې نیم کله قانون شتون لري چې د اسلام دین یا نورو ادیانو ته توهین او تحریم دا جرم ده. بله. او په ځانګړي ډول اسلام ته خو قانون نه عملي کیږي. کالته قانون حاکم وای نو د سویډن حکومت به دا سړی د خپل قانون سره سم جزا ورکړي وه. بله. که دا چې سویډن کې اوس قانون نشته، که موږ نړیواله محکمه کې داسې یو قانون درلودلی بله بیا به موږ ادعا کړې وه، افغانستان مو مراجعه کړې وه نړیوالې محکمې ته او نړیوالې محکمې بیا سویډن محاکمه کړی وه. بله. سویډن ته به جزا ورکړې وه، د سویډن له لارې به هغه شخص ته جزا ورکړې وه. هلته هم دغسې یو قانون شتون نه لري او اساسا دغه نړیوال سازمانونه چې د غربیانو لخوا څخه جوړ شوي دي د هغوی په نظر دا یو جرم نه ده. دا جرم قابل د مجازات نه ده. هغوی داسې فکر کوي او اوس یو څه اسلامي امارت یو بنسټ کېښوده چې دغسې کسان باید مجازات سي. دغسې کسان چې د کوم حکومت لخوا د کوم دولت لخوا چې د سویډن د حکومت او دولت نظام لخوا څخه حمایت کیږي هغه باید جزا وبیني. بیرته راځو سویډن کومیټې ته. موږ پښتو کې یو ضربالمثل لرو چې وایي د وچه له زوره لامده وسوځېدله. اوس جرم اساسا د سویډن حکومت کړی، اما د سویډن کومیټه وایي چې موږ د افغانستان د حکومت له مشرانو سره غږیږو، ورته وایي چې موږ د سویډن دولت پورې اړه نه لرو. بله. نو زما وړاندیز د سویډن کومیټې ته دا ده چې تاسې د افغانستان مشرانو ته د تاسې په اطلاع شفافسازي مه کوئ. بله. تاسې به دولت پورې اړه نه لري، تاسې هغه هیواد پورې اړه لري. بهتره دا ده چې د سویډن کومیټه په خپل حکومت باندې په خپل دولت باندې فشار راوړي. بله. تر څو دغه دولت دغه حکومت د نړۍ له مسلمانانو بخښنه وغواړي. بخښنه چې وغوښتل خو دوی په خپل افغانستان کې کار کوي. بله. ځکه پخوا هم د افغانستان اسلامي امارت دوی ته اجازه د فعالیت ورکړې وه. اسلامي امارت چې کوم دریځ غوره کړی دی که نړیواله په یوه ځل د سویډن سره داسې غبرګون ښودلی وای، یعنې په نورو هیوادونو کې ممکن سویډن فعالیت ولري، تعامل ولري، راشه درشه ولري، نو اغېز به له دې نه نور هم زیات که چېرته په اسلامي نړۍ کې دغسې یو واحد دریځ نیول شوی وی بله واقعا ډېر ستر تاثیرات به یې درلودلی او ټوله غربي نړۍ به کې به یو زلزله رامنځته سوې وه. خو متاسفانه دغه څه شتون نه لري. اما اوس چې د افغانستان اسلامي امارت خپل اعلامي پر بنسټ سر ته ورسوله دا په خپل ستر تغییر ده د نړۍ د اسلامي نړۍ په مناسباتو کې. دا یو ستر بدلون ده د نړۍ حاکمو مناسباتو کې. نړۍ اوسنی نظم چې ده دا فقط په سیکولرزم باندې ولاړ ده. بله. هغه په غربي سیکولرزم باندې او هغه په یو امریکایي نظم باندې ولاړ ده. اوس د افغانستان اسلامي امارت دغه نظم وګواښاوه. مننه. اوریدونکی لرو، اوریدونکی را اخلو، بیرته راګرځو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. بله السلام علیکم. فکر کوم د اوریدونکي اړیکه پرېښوله. تاسې مهرباني وکړئ بحث دوام ورکړئ. نو اوس باید اسلامي امارت ورته وښودله چې تنها د تاسې نظم، د تاسې افکار، د تاسې عقیده په نړۍ باندې حاکمیت نشي کولی.
تاسو یو بل نظم هم باید ومنئ، یو بل عقیده هم باید ومنئ او یو بل مفکوره هم باید ومنئ چې هغه د اسلام مقدس دین ده او د اسلام د مقدس دین اصول او اساسات هم ورو باید د نړیوال حاکم نظم یو اساسي برخه ووسیږي. هماغه چې موږ وایو چې جهان د 2 قطبي خواته روان ده بلکې د 3 قطبي 4 قطبي خواته روان ده، نو د افغانستان اسلامي امارت یو ستر ګام اوچت که او زما هیله دا ده چې دا ګام تعقیب کی او د سویډن کمیټې باندې د افغانستان حکومت ملامت نه ده. د افغانستان حکومت په تیرو 2 کلونو کې دوی ته ټول زمینه د کار او شرایط مساعد کړي وو. له همدغه جه باید د سویډن کمیټه اعلامیه ورکړي خپل حکومت ته چې تاسې هر څومره زر ممکن وي بخښنه وغواړئ. که تاسې د افغانستان له حکومت او مسلمانانو نه بخښنه نه غواړئ، موږ خپل تابعیت تذکرې او پاسپورت ور اچو، همدلته د احتجاج وکړئ کنه. که واقعا دوی په دې برخه کې خپلواکي وي، د سویډن حکومت پورې اړه نه لري، د سویډن دولت پورې اړه نه لري، د دوی استخباراتي کړیو پورې اړه نه لري، نو دغلته د حد اقل په یو مطبوعاتي کانفرانس کې خپل پاسپورتونه او خپل تذکرې وسوځوي. بیا به د افغانستان حکومت تابعیت هم ورکړي، زما په ان باندې او تذکره به ورکړي، پاسپورت به ورکړي، و به یې نازوي. خو مننه. اوریدونکي لرو، اوریدونکي ته ورګرځو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زه احمد سهیل یم، د فاریاب څخه خبرې کوم. احمد شعیب سهیل. ښه سهیل وروره، مهرباني وکړئ خپرونې ته مو څه راوړي دي؟ بحث به مو تعقیب کړی وي. زه بحث مې تعقیب کړی د دغه فاضل احمد اوزار څخه یو شی وایم. موږ ستایو د افغانستان د اسلامي امارت د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی دا کړنه چې د سویډن خبیث او مرتد د هیواد د مخکې د یو دردیز نیولې ده. خو بیا امارت چې وایي چې دغه موږ دغه د امارت دغه چې فاریاب کې دی دغه د استخبارات کسان دي، د تروریزم کسان دي، دغه وایي چې جی آی ډي کسان دي، دغه وایي دغه د ټول دفترونه په افغانستان کې استخباراتي کارونه کوي، ټول دغه دبلیو اف پی دي، ټول بل دفترونه ټول استخباراتي کارونه کوي، جاسوسي کوي، د افغانستان خلک دغه معلومات غلا کوي، دغه ورکوي، دغه سی آی ای ته ورکوي، ام آی 6 ته ورکوي. خو ولې دغه امارت ولې دغه ټول دغه د جاسوسان دي ونیسي او د سر دې قطع کېږي چې د افغانستان خلک دغه په نوم د بشر پالنې دغه افغانستان خلک جاسوسي کوي. دا هسې یو خبره ده که حقیقت دغه د فاضل احمد اوریا څخه سوال لرم. او بل فاضل احمد اوریا صاحب ته یو توصیه لرم چې اوریا صاحب مقصد داسې یو خبره ده د افغانستان د اسلام دښمنان هېڅ وخت نه پرېږدي چې یو مسلمان د میډیا ته داسې یو حقیقت ووایي. او یو توصیه لرم اوریا صاحب ته چې خپل دغه ساتنه هم کوه د دښمنان د اسلام داسې نه وکړي چې تا یو نقصان ورسوي تا ته. صحیح ده؟ مننه. حقیقتونه وایي د میډیا کې. الله دې مو سلام علیکم. احمد سهیل مننه. احمد سهیل له فراه ولایت نه موږ سره په تماس کې وو. تاسې ممکن د دوی پوښتنې اورېدلې وي. بلې پوښتنې مو واورېدلې. سهیل صاحب د تاسو له لطف څخه نړۍ مننه او زه تاسو سره هم فکر یم کوم څه چې د ملګرو ملتونو د سازمان تر چتر لاندې 21 نهادونه او بنسټونه په افغانستان کې دا اوس عملا فعالیت لري، یا د دبلیو ایچ او په نوم، یا د یونیسف په نوم، یا د یونیسیار په نوم باندې او داسې نور. دوی اساسا په خپلو کړنو کې شفافیت نه لري. دوی د خپلو کارونو او بودیجې په هکله د افغانستان حکومت ته جواب نه ورکوي. د افغانستان د حکومت په وړاندې احساس د مسؤلیت نه لري او په کال کې یو 2 صفحې تش په نوم باندې ګزارش ورولېږي خلاص، او دوی خپل کاري ګزارش نړیوالو رسنیو سره هم نه شریکوي. ما مخکې عرض کوم خارجیان چې په دغه مؤسساتو کې چې تاسې نومونه واخیستله دا هر یو هیواد پورې اړه لري. یعنې که دبلیو ایچ او کې 10 نفره کار کوي، دوی دا هر یو هیواد پورې اړه لري، او هر یو چې یو هیواد پورې اړه لري دغه هیواد استخباراتو پورې اړه لري، او د هغه هیواد د استخباراتو لپاره په افغانستان کې دوی فعالیت کوي، کار کوي. علاوه له دې چې دغه خارجیان چې په دغه مؤسساتو کار کوي
د خپلو هیوادو د استخباراتو لپاره کار کوي. دوی معمولا د عیسویت او یهودیت د اشاعې او پخشولو لپاره هم کار کوي او اکثرا دوی په دغه تروریستي او انفجاري پیښو کې لاس لري. د دنیا په مختلفو هیوادونو کې دوی دغسې کړنې سرته رسولي دي او دوی زمونږ ټولنه معتاد کړې ده. معتاد کړي په څه ده؟ په یو بوجي اوړو باندې، په یو پیپ غوړیو باندې، او دوی په میلیاردونو ډالر اخلي او زمونږ افغان مظلوم ولس ته د دوی د کړنو په نتیجه کې یو پیپ غوړي یا یو من لوبیا ورسیږي. نو زما اندازه چې دغه خلک واقعا هم استخباراتي فعالیت کوي، هم دینی مذهبي فعالیت کوي او هم کله کله که د خپلو استخباراتو لخوا څخه دستور ورکړل څه دوی ترور او انفجار هم کوي او د افغانستان په بې امنیتۍ کې هم دوی ونډه اخلي. علاوه دوی سیاسي فعالیتونه لري، علاوه دوی فرهنګي فعالیتونه لري. نو که د دوی کارونه د دوی کړنې محدود سي، دا به د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه وي، د افغان ولس په ګټه باندې به وي او دغسې یو شي ته موږ اړتیا لرو. فقط دغه وروسته پاتې هیوادونه دي چې دغسې انجوګانې او سازمانونه پکې شتون لري او دوی دغسې دښمنانه کړنې سرته رسوي. مننه. بل اوریدونکی هم لرو. اوریدونکی لیکه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محترمه، له څوک او له کوم ځای نه موږ سره په اړیکه کې یاستئ؟ خپرونه به مو تعقیب کړې وي. د ټاکل شوي موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ د بحث له قدرمن مېرمن نه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني وکړئ. بله، سید کمال شاه هاشمي د کندهار ولایت سره ستاسو په اړیکه کې یم او موضوع واقعا ډېره جالبه او حیرانوونکې موضوع ده. تاسو ته احترامات وړاندې کوم. مننه. جناب اوریا صاحب ته. نو موضوع واقعا زما سوال د جناب اوریا صاحب څخه دغه دی. مهرباني وکړئ. بله، ما سوال د جناب اوریا صاحب څخه دې په دا شکل دی چې مثلا په دغه عظیم جنایت کې چې د سویډن په هېواد کې ترسره شو او د 1 میلیارډ مسلمانانو پر حقوقو باندې په اشکارا سره بربند تېری وشو او د جهان مسلمانانو ته سخت اسیب او ضرر په دغه وجه ورسېدی. نو زه دا وایم چې د اسلامي ملکو کنفرانس د جناب اوریا صاحب څخه دا سوال دی چې دغه د اسلامي ملکو کنفرانس په دغه حصه کې خپل دریځ ته لري او د پاکستان د هېواد ځکه چې د اسلامي ملکو په راس کې یو سربراهه هېواد دی، دی څه دریځ لري او خپله شخصا عربستان سعودي چې مخکښه هېواد دی په اسلامي هېوادو کې، د دغه ملکو دریځ که چیرې راته تشریح کې ډېره مننه به مو وي. السلام علیکم ورحمت الله. مننه. سید کمال شاه هاشمي له کندهار نه په تماس کې و. د دوی پوښتنه هاشمي صاحب تاسو ته هم د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. واقعا تاسو ښکلې پوښتنې وکړلې. پاکستان خو د اعلامیو په ترڅ باندې خپل غبرګون وښوده او د سویډن دغه غیر انساني او اسلامي کړنې محکوم کړلې او اخطار هم ورکه که چیرته په راتلونکي کې دغسې کار وسه دوی به جدي غبرګون وښیي. خو په دې وروستیو کې په ډېر تعصب باید ووایم چې په اسلام آباد کې دغه د همجنس بازانو قانون هم تصویب سه او هلته اوس کوی سي یو نر له بل نر سره یوه ښځه له بل ښځې سره واده وکوي. نو زما ان دا ده چې پاکستان کې ممکن ډیر یو جدي خبرګون چې هغه واقعا د سویډن د حکومت د جزا باعث وګرځي هغه به ونسي کړلی. اما کوم څه چې د اسلامي نړۍ د همکاریو سازمان پورې اړه لري هغوی یو غوښتنلیک جوړ کړی د بشر د نړیوالو سازمان څخه غوښتنه وکړله چې دغه پیښه باید وغندي او دا پیښه تحلیل، تجزیه او ارزیابي کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان غونډه وکړله او ځینې د بهرنیو چارو وزیران هلته پکې وغوښتله او یو تشریفاتي اعلامیه نشر کړله. اما داسې کړنې سرته نه دي رسېدلي چې د هغې په نتیجه کې د سویډن حکومت او دولت جزا وویني یا هغه چا چې دغسې یو
غیر اسلامي انساني له شرارت څخه ډکه پیښه ترسره کړې ده هغه جزا وویني. ایران حکومت، د امارات متحده عربي حکومت او په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونو تر زیاتې کچې پورې لږ او ډېرې مظاهرې وکړلې او په اعلامیو باندې بسنه وکړله. اما په ټوله اسلامي هیوادونو کې، په ټولو نړۍ کې د افغانستان حکومت، د افغانستان هیواد، د افغانستان نظام یوازینی نظام و چې دغسې یو ګام یې اوچت که د سویډن دغه غیر اسلامي او غیر انساني پیښې په وړاندې چې تر اوسه پورې د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلوده. یعنی هیڅ هیواد په دومره کلونو، په تیرو سلهاو کلونو کې دغسې یو کړنه سرته نه ورسولې. له قرون وسطا یعنی له 15مې 14مې پیړۍ نه را په دې خواته دوی تر زیاته کچه پورې کوشش کړی دی چې قرآن شریف کې تغییرات راولي. غلط قرآن شریفونه چاپ کړي دي تر څو مسلمانان او اسلام کمزوری کی. دوی ډیر زیات قرآن شریفونه سوځولي، اسلام ته توهین جوړ کړی ده. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کاریکاتورونه ویستلی دي او په سلهاو دغسې له دښمنۍ ډکې نورې کړنې د اسلام په ضد سرته رسولي دي. هیڅ هیواد، هیڅ اسلامی دولت، هیڅ اسلامی حکومت، هیڅ اسلامی نظام د دوی په مقابل کې دغسې یو عملي کړنه، یو عملي ګام نه ده اوچت کړی. یعنی دغه د بشریت په تاریخ کې لومړنی ګام ده چې د افغانستان اسلامی حکومت عملا اوچت که، عملا د سویډن حکومت ته جزا ورکړله، عملا د سویډن حکومت محکوم که او عملا د سویډن حکومت وویل چې ته باید له اسلامي نړۍ نه او مسلمانانو نه بخښنه وغواړې. سره له دې چې تر اوسه پورې بخښنه نه ده غوښتلې، خو زه په دې باور لرم چې یا زر یا لرې به د سویډن د حکومت چارواکي راځي او له اسلامي نړۍ څخه به بخښنه غواړي. او بیا هم به عرض دا وي چې د سویډن کمیټه هر څومره چې زر وي، هر څومره چې زر ممکن وي، دوی د دې په ځای چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، مطبوعاتي کنفرانسونه دې جوړ کړي، د خپل حکومت دغه کړنې غیر انساني او غیر اسلامي کړنې د محکوم کړي، ودې غندي او ته ودې غواړي چې هر څومره زر ممکن وي تاسو د ټولې دنیا مسلمانانو او په ځانګړي ډول د افغانستان د اسلامي امارات نه تاسو بخښنه وغواړئ. دا به د سویډن د کمیټې لپاره د دوی دا کړنه به باعث دي چې دوی به دلته دوزلي خپل کار شروع کړي، د دوی امنیت به تامین وي، د دوی مسؤلیت به تامین وي، دوی به وکولی شي د دوی په اصلاح بشري مرستې هم له افغانانو سره وکوي. مننه وریا صاحب. هیله ده چې اوریدونکي خپله د پوښتنې ځواب اخیستی وي. اوس پوښتنه دا ده چې مخکې هم اشاره ورته وسوله، تاسو څه فکر کوئ سویډنیان به د یو آسماني مقدس کتاب په سوځولو باندې خپله د بیان ازادي تحقق کړلی شي؟ ګورې د په هېڅ هېواد کې موږ دوه شی لرو، یو د بیان ازادي ده، یو د عقیدې ازادي ده. بله، دا د بیان ازادي نه ده چې ته د اسلام دین سپکاوی وکوه. د بیان ازادي خو معلومه ده چې ته د خبرو ازادي لرې. بله، او دا معنی نه لري چې ته د کړنو ازادي لرې. د بیان ازادي د خبرو ازادي ده، د لیکلو ازادي ده، نظر وړاندې کولو دا ده. او وخت نو چې د بیان ازادي دا ده، ته که یو مضمون نوشته کې، یو څو تحوین کې، یو کاریکاتور رسم کې، دا د بیان ازادي سو. اما دا چې ته راځې قرآن شریف سوځې، دا یو عمل ده. بله، دا کار په قلم نه ده سوی، دا کار په خبرو نه ده سوی، دا کار په لاس سوی، یعنی یو عمل سرته رسېدلی، یو فعل سرته رسېدلی ده. بله، دا ازادي د بیان نه ده، دا یو جرم ده، دا یو جنایت ده، دا برلا دښمني ده د چا په وړاندې؟ د مسلمانانو په وړاندې، د اسلام په وړاندې، د انسانیت په وړاندې، د ننني عصر د تمدن او فرهنګ په وړاندې، بله، د انسانیت ګواښولو په وړاندې باندې دا یو عمل ده، دا عمل جرم ده. بله، او دا مجرم باید جزا وویني، دا مجرم باید مجازات سي. تر اوسه غربي نړۍ داسې لجام ګسیخته نړۍ ده، هر څوک هر څه کوي، څه به نه ورته وایي، ځکه مسلمانان د دوی پان باندې ضعیف دي، اسلامي هیوادونه د دوی تر اغېزې لاندې دي. مګر وروسته له دې باید پوه سي چې اسلام د نړۍ د نظم یو اساسي برخه ده.
مننه. او وروستۍ پوښتنه چې وخت کم ده او بحث په همدې سره راټول کړو، هغه به کوم اقدام وي چې د بیا ځلې لپاره داسې سپک عمل ترسره نه شي؟ اسلامي هیوادونه خصوصا د اسلامي همکاریو سازمان کوم دریځ باید څو کاره باید وسي؟ یو، د افغانستان اسلامي امارت خپله اعلامیه باید په بشپړ ډول باندې په خپله ساحه کې عملي کړي. دویم، مجرد چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندل کیږي، مجرد چې په رسمیت وپیژندل شي، د افغانستان د نړۍ د اسلامي همکاریو د سازمان اساسي غونډه د په افغانستان کې جوړه کړي او په دغه غونډه کې د دغسې یو قانون تصویب کړي، هر چا چې وروسته له دې قرآن عظیم شان ته، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته، اسلام مبارک دین ته او مسلمانانو ته سپکاوی وکړو، دغسې جزا به ورکول کېږي او دغسې ګډ موقف او موضوعګیري به نیول کېږي. دغه کارونه باید د افغانستان اسلامي امارت وکوي او په اوسني شرایطو کې دغسې یو توقع له بل چا نه نشو کولی. مننه. د خپرونې د پای شیبې دي قدرمنو اوریدونکو، دا وه د نن ورځې ژور بحثونو خپرونه چې په سویډن کې د قرآن کریم سپکاوي او د اسلامي امارت غبرګون ته ځانګړې شوې وه او د بحث قدرمن میلمه مو فضل الرحمن اوریا صاحب و. له ښاغلي اوریا صاحب نه خورا ډېره مننه کوو چې خپل قیمتي وخت یې موږ ته راکړ. تاسو نه هم مننه، د تاسو له تخنیکي همکار نه هم لړۍ مننه او له درنو اوریدونکو نه هم د زړه له کومې مننه کوم دا چې ما ته هم بلنه راکړله. د تاسو نه د زړه له کومې خوشحاله مننه او ستاسو له ملتیا نه هم ډېره مننه کوو. تر بلې خپرونې چې زه مدثر افغان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسې په لوی څښتن تعالی سپارم. د حریت نورې خپرونې له یاده مه باسئ، له حریت سره پاتې شئ. ژور بحثونه، د چارو له شنونکو سره خبرې اترې، رښتینی ښکارا صریح ژور او دقیق تحلیلونه، د هیواد او نړۍ روان حالات لا بېلابېلو زاویو او ګڼو موضوعاتو سره قدم په قدم. ژور بحثونه د افغانستان او نړۍ تاوده موضوعات تر بحث او شننې لاندې نیسي. دغه خپرونه هر یک شنبه او چهارشنبه مازدیګر 5 بجې او تکرار یې د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو سهار 9 بجې او 10 دقیقې له حریت رادیو څخه اوریدلی شئ.